شاهین پنځمه برخه. د شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دا د زه محسن احسان یو ځل بیا د سرحدي شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې ناول در پایه راسره واورئ. قدرمنو، په تېره برخه کې مو وویل ملکې وویل ته په دې باور لرې چې که ابو داود غرناطې ته ولاړ سي هم زموږ وفادار به پاتې شي؟ باچا ځواب ورکړ د مغیره له نیولو نه وروسته هغه د تل لپاره زموږ اعتماد ترلاسه کړی. ازبلا خو د غرناطې شاهي ماڼۍ ته یې رسېدل ښایي دومره اسانه نه وي. قدرمنو اورېدونکو، اوس به دا واورو ابو داود کوټې ته ورننوت. د هغه عمر 45 کاله معلومېده. د څېرې او بڼ نه هغه د عربي او هسپانوي ګډ نسل څخه ښکارېدو. ژره یې تر نیمایي زیاته سپینه شوې وه، خو څېره یې د ځوانانو په څېر تازه وه. توره چپنه یې اغوستې او سپینه پګړۍ یې پر سر وه. ابو داود وړاندې شو. لومړی یې د باچا او بیا د ملکې لاسونه ښکل کړل. 2-3 ګامه شاته ولاړ او په ادب لاس په نامه ودرېد. باچا یوې خالي کرسۍ ته اشاره وکړه، وویل کښېنه. ابو داود زړه نازړه غوندې وویل غلام له امر نه سرغړاوی نشي کولی، خو ماته د باچا او ملکې په حضور کې درېدل هم لوی ویاړ او عزت دی. پرنداند په مسکا وویل باچا او ملکه تا ته د کښېنستلو حکم کوي. ابو داود غلام ته د سرغړاوي څه مجال دی او بیا په کرسۍ کښېناست. پرنداند وویل ابو داوده، موږ پوهیږو چې د قدرت اشارې زموږ د پاکو راهبانو نه وړاندې تا ته څرګندېږي. موږ یو ځل بیا ستا ذهانت ازمایو. ووایه موږ ته چې نن کومه ستونزه په مخ کې ده هغه څه ده؟ ابو داود ځواب ورکړ که مریی د خپل بادار په مخ کې د خپل معمولي عقل او پوهې څرګندونه کوي هم دا ګستاخي ده. په هر صورت د علي حضرت حکم پر ځای کوم. ښایي د والاشان ټولواک دا هیله وي د دوی ادنا غلام غرناطې ته ولاړ شي. پرېداند وویل که تا د یوه راهب جامې اغوستې وای او دا ځواب دې راکړی وای موږ به دا ستا د روحانیت اثر او کرامت باله، خو موږ پوهیږو چې ته له خپل عقل نه پرته په بل څه هیڅ عقیده نه لرې. ووایه تا له څه نه دا اټکل وکړ چې موږ تا غرناطې ته استوو؟ ابو داود تاسو مرۍ ته دا څرګنده شوې ده چې ابوالحسن د جزیې له ورکولو نه انکار کړی دی. بیا ماته دا هم معلومه شوه چې ټولواک د امیرانو غونډه رابللې وه. د امیرانو له دې غونډې نه لږ ځنډ وروسته ستاسو استازي ماته راغی. ماته پر دې پوهېدل ګران نه و معظم ټولواک په داسې حالاتو کې له ما نه د څه تمه کولی شي. زه پوهېږم چې که د ابوالحسن پر خلاف ما کوم مرچل ته استوي نو هغه له غرناطې پرته بل نشي کېدی. باچا نو تا به دا سوچ هم کړی وي چې په دې مرچل کې به ته څه کوې؟ ابو داود هو زه داسې احساسوم چې په غرناطه کې د ګډوډي او اختلاف جوړولو لپاره د تخت او تاج دوهم دعوادار پیدا کول ضروري دي، او د حضور غلام به د غرناطې له تګ نه وروسته دا پریکړه کولی شي چې د تخت او تاج دوهم امیدوار څوک کیدی شي. د الزغل په باب ستا څه رایه ده؟ ابو داود د الزغل په باب زما رایه دا ده چې هغه به په هر صورت د خپل ورور ملاتړ کوي. خو باچا خو څه؟ ابو داود زه په پوره باور نشم ویلی، خو ځینې اوازې دي چې د ابوالحسن له یو زوی نه کار اخیستل کیدی شي. ما اوریدلی دي چې ابو عبدالله په دې اندېښنه کې دی چې پلار یې ناسکه ورور ولیعهد ټاکي، او دا مې هم اوریدلی دي چې پر ابوالحسن خپله نصراني میرمن ډیره ګرانه ده. پرېداند د خوښۍ نه لږ راوچت سو، وویل نو ته څه ته انتظار یې؟ که ابو عبدالله شکمن شوی دی ته د ده شک په یقین بدلولی شې. ته سبا ته روان شه. ابو داود وویل زه تیار یم، خو زما کار داسې دی چې باید له میرمن او اولادونو سره ولاړ شم. زه ښایي تر هغه وخته په غرناطه کې پاتې شم چې تر څو ستاسو پوځ ته ټولې دروازې خلاصې شي. هلته به ما ډېر وړوکې بدګماني زما ټولې نقشې له خاورو سره برابرولی شي، ځکه زه غواړم ځان د مهاجر په بڼه غرناطې ته ورسوم، او هلته تر ما زیات زما میرمن او لوڼې ستا د ظلم او ستم زیاتې کیسې وکړي تر څو څوک پر موږ شکمن نه شي. میرمن خو په دې خاطر هم له ځان سره ضرور بیایم چې د ابوالحسن دربار ته به مې ورتګ اسانه کړي. پرېداند ابو داوده باور وکړه چې ستا خدمتونه به هیر نه کړای شي. زه ژمنه کوم چې په غرناطه کې به ته زموږ لومړی والي وې، او تر کومه چې د اندلس حکومت زموږ په کورنۍ کې وي د غرناطې ولایت به ستا د کورنۍ حق وي. که غواړې زه دا لیکلی تعهد در کوم. ابو داود ستاسو خادم ته ستاسو لوز له لیکلو نه کم نه دی. پرېداند ډېر ښه، سهار وختي له ما سره وګوره، د غرناطې د سفر لپاره به ستا ټول لګښت له شاهي خزانې
خپرونې مینوالو. توند باران اورېده. د 4 آسونو یوه ګاډۍ چې په خاورو خټو لت پت وه پرندان د باچایي د یوه سرحدي پوستې په دروازه کې ودرېده. د کلا ساتونکي په منډه راغلل او تر ګاډۍ چاپېره ودرېدل. یو ځوان چې د نورو مشر معلومېدو ور وړاندې شو. د ګاډۍ دروازه یې بیرته کړه. دننه یې ور وکتل او په ادب یې وویل ما د ستاسو په باب د والي هدایت را رسېدلی دی. ستاسو لپاره تازه نفس آسونه تیار دي، خو په دې توند باران کې ښایي سفر درته ګران وي. که تاسو ته مناسبه ښکاري نو د باران تر درېدو او په خوړونو کې د سیلاوونو نه د درېدو وروسته به وخوځېږئ. ستاسو لپاره ډوډۍ تیاره ده. ابو داود بهر ته وکتل ویې ویل زموږ د سفر لپاره همدغه موسم غوره دی. موږ به دلته ډوډۍ وخورو او روانېږو. زه د خپل سفر په اړه یو څو هدایت هم درته کوم. ځوان ځواب ورکړ زموږ د سر په سترګو ستاسو د هر حکم سرته رسولو ته تیار یو. له ابو داود سره یې میرمن او 2 ځوانې لوڼې کښته شوې. کشرې نجلۍ چې انجلا نومېده له خپل خور نه 2-3 کاله کشره وه. د هغې ګردۍ مخ، ابي سترګې او طلایي ویښتان کټ مټ خپلې مور ته ورته وو. د هغې په خط او خال کې د مور د ځوانۍ د ورځو نښې څرګندې وې. دوهمه نجلۍ ربیعه د انجلا ناسکه خور وه. د ربیعې تورې او ځلېدونکې سترګې انجلا او مور ته یې ورته نه وې. هغه په قد هم تر مور او لور لږ لوړه وه. په سپینه څېره کې یې سرخي داسې ښکاره کېدله لکه خالق چې شیدې او شات په یو مناسب تناسب سره ګډ کړي وي. او د هغې رنګ سپین خو ګلابي تمایل و او په څېرې کې یې د شوخۍ او سنجندګۍ ګډو کرښو هغه د ښځینه حسن او وقار یو غوره انځور ګرځولی وه. د ربیعې او انجلا په څېرو کې یو معمولي ورتوالی و، داسې ورتوالی چې محسوسېدای شوای خو بیان کېدی نه شوای. دواړې نجونې ښکلې وې. د انجلا ښکلا د صحرایي غاټول خندا وه، خو د ربیعې حیا او سجندګي د یوې غوټۍ مسکا. پوځي افسر په لارښوونه دوی د کلا یوې کوټې ته ننوتل او د ډوډۍ په میز شاوخوا په چوکیو کښېنستل. نوکرانو ډول ډول خواړه په زرینو پتنسونو کې راوړل او په میز یې کتار کړل. د ابو داود په اشاره د چوڼۍ منصبدار هم له دوی سره په خوراک ورشریک سو. ابو داود د ډوډۍ په وخت له منصبدار نه وپوښتل له دې ځایه به د غرناطې لومړۍ پیره څومره لرې وي؟ افسر ځواب ورکړ د 8 میلو په شاوخوا کې، خو 3 میله وړاندې به تاسو د دوی د واکمنۍ ساحې ته وننوځئ. زه فکر کوم چې که زه د دوی افسر ته ولیکم نو هغه به له سرحد نه وړاندې ستاسو د ساتنې لپاره خلک راواستوي. خو ما ته والي ویلی دی چې زه ستاسو په باب چاته څه ونه وایم. ابو داود ځواب ورکړ والي زما په هدایت عمل کړی. زه د دوی سیمې ته د باچا د سفیر په حیث نه د یو مهاجر په بڼه ورځم. افسر زما په ګمان که تاسو هغوی ته دوکه ورکول غواړئ بیا خو باید د دې ګاډۍ پر ځای په بله لاره په اسونو یا پلي ولاړ شئ. دوی پوهیږي چې په دې لاره تاسو په ګاډۍ کې زموږ له نظره غلی نشي تېرېدی. ابو داود زما په ګمان د قسطلې او غرناطې سوداګر په دې لاره آزاد تلی راتلی شي. بیا هم چې ما څه پلان طرحه کړی تر ډېره کامیاب دی. ته دې 100 تنو سپاهیانو ته امر وکړه چې تیار شي. دوی به په موږ پسې راځي. کله چې موږ تر سرحد واوړو دوی به داسې ښیي چې موږ پسې راوتلي دي. کله چې د غرناطې د تاڼې پوځیان دا وګوري چې عیسوي سپاهیان په موږ پسې دي نو دوی به خامخا مداخله کوي. موږ ته به دوی پناه راکړي. ستا پوځیان به له هغوی سره تر معمولي ټکر وروسته بیرته راوګرځي. افسر پلان خو ډېر غوره دی، خو زه ویرېږم چې لاره خرابه ده ستاسو ګاډۍ پکې چپه نه شي. وان ټپي چې یا اسونه 1-2 غشي ولګېږي دا معمولي خبره ده. افسر ډېره ښه ده. زه به پخپله له سپاهیانو سره یم. د کلا د ساتونکي مشر افسر خپل یوه سپاهي راوغوښت. ورته یې وویل ته د 100 تنو سپرو د تیاري امر وکړه. زه د یوه ضروري کار لپاره ځم. هغه بیا ابو داود ته مخ وواړو ویې ویل تا د سرحدي شاهین په باب څه اورېدلي دي؟ په دې خبرو د ابو داود میرمن او لوڼې سک شول او غوږ یې ونیوه. ابو داود په ډاډ ځواب ورکړ هو ما د هغه په باب ډېر څه اورېدلی دي، خو زما په ګمان د هغه سیمه له دې ځایه ډېره لرې ده. افسر د هغه سیمه لرې ده خو ملګرو یې 3 ځله زموږ اسونه بوتلل. انجلا زر پوښتنه وکړه څه وخت؟ افسر تیر کال. سږ کال هغه زموږ خواته پام نه لري، خو تیر کال یې په دې کلا 1 هفته قبضه هم کړې وه. انجلا بیا پوښتنه وکړه نو تا به هغه خامخا لیدلی وي. هغه څه وړ سړی دی؟ افسر هغه زموږ په مخ کې له څېرې نه پرده لرې نه کړه، خو له غږ نه داسې ښکارېدو چې عمر یې ډېر نه دی. میریا پوښتنه وکړه تاسو هغه له کلا نه څه وړ ویست؟
افسر هغه په خپله تللی و د هغه یوازې غله او اسونه په کار و. انجلا وویل ما اوریدلی دی چې هغه ډیر ظالم دی. افسر ځواب ورکړ د هغه تر ټولو ستره ښېګڼه دا ده چې ظالم نه دی. هغه په بېکسو او بې وسلو خلکو لاس نه پورته کوي، په لوېدلي دښمن ګزار نه کوي. په دې کې شک نسته چې هغه زموږ د باچاهۍ ډیر بد دښمن دی، خو هغه یو شریف دښمن دی. ابو داود وویل زه ستا رښتیا ویل ستایم، ستا په څېر سنتیاګو هم د هغه د شرافت ستاینه کوي. انجلا وویل پلار جانه که هغه په لاره کې موږ ته په مخه راشي زما باور دی چې خپل غوره اسونه موږ ته راکړي چې موږ ورسوي. ربیع وویل هغه خلک شاهین ولې بولي؟ افسر وویل دا نوم سنتیاګو پرې ایښی دی او سبب یې دا دی چې په توندۍ ګړندیتوب او هوښیارۍ کې له شاهین نه کم نه دی. ابو داود پوښتنه وکړه دا رښتیا ده چې هغه د مغیره زوی دی؟ افسر په دې اړه ډول ډول رایې دي، ځینې وایي چې هغه د مغیره زوی دی، د ځینو دا ګمان دی چې هغه د مراکش دی. ابو داود وویل موږ ته به ډیر زر څرګنده شي چې هغه څوک دی. پوځي افسر پوښتنه وکړه آیا معظم باچا پر هغه د یرغل اراده لري؟ ابو داود ځواب ورکړ د هغه دومره ځواک نشته چې باچا په خپله پر هغه د حملې پروګرام ولري. د هغه لپاره یوازې یو هوښیار سړی کافي دی چې د هغه د جګړې په طریقه پوه شي. تر 2.5 میلو پورې د دوی ګاډۍ معمولي روانه وه. بیا ابو داود کوچوان ته امر وکړ چې ګړندی یې وځغلوي. په دوی پسې سپاهیانو د خپل افسر په امر خپل اسونه ودرول. کله چې ګاډۍ د 1 میل په فاصله ترې لرې شوه نو اسونه یې چارګام ورپسې خوشي کړل. په مخ زوی دړې دره کې سرک ځای ځای په اوبو کې پټ و، ځکه خو د ابو داود له اصرار سره کوچوان له احتیاط نه کار اخیست. کله چې به اسونه ګاډۍ ته ورنږدې سول رفتار به یې ورو کړ او ګاډۍ ته به یې د وړاندې تلو فرصت ورکړ. سیلانونو ځای ځای سرک غوڅ کړی و. د لارې په هسکو ټیټو او کاڼو کې د ګاډۍ په چټکو انجلا او د هغې مور سخت احتجاج کاوه. د ابو داود سر هم څو ځل له خپلې میرمنې او لوڼو سره وجنګېد، خو هغه د انجلا په فریادونو او د میرمن په واویلا هیڅ پروا ونه کړه. یو ځل د ګاډۍ یوه عربه په یوه ژور ځای کې له لوېدو وروسته له ډبرې سره ټکر شوه چې له چټکۍ سره یې د میریا سر له چت سره وجنګېده. هغې چیغې کړې ګاډۍ ودروئ که نه په همدې رفتار کې ترې ځان غورځوم. ته وحشي یې، نن به مې د بچۍ اروا واخلې او زیبه. زه پوهېږم ستا نیت ښه نه دی، ته غرناطې ته له رسېدو نه وړاندې له موږ نه ځان بېغمه کول غواړې. د خدای په خاطر ګاډۍ ودروه. د یوې بلې سختې جټکې سره د ربیعې او انجلا سرونه سره وجنګېدل. انجلا بیا واویلا پیل کړه. بیا ابو داود ویل که زه پوهېدی چې ته به هم د مور په څېر دومره بې حوصلې وې نو له ځانه سره مې راوستې. ربیعې ته وګوره تر اوسه یې سوڼ تر خولې نه دی وتلی. ابو داود چې دا وویل میریا او انجلا پر ربیعه ورپړچ وهل. میریا وویل ربیعه خو خپل مذهبو او خپلو خلکو ته په ورتګ خوښه ده. انجلا وویل ربیعه په دې هم پوهیږي که څه پیښه وشي نو له ټولو نه د مخه به خلک دې ته پام ور واړوي. ربیعې د دوی د پیغور او سختو سپورونو په بې پروا وویل پلار جانه مور جانه او انجلا ولې پریشانه کوي؟ د ګاډۍ د درېدو امر وکړه. ابو داود وویل میریا لږ همت وکړه، موږ د غرناطې سیمې ته ننوتلي یو، د دوی خلکو به لیدلي یو، زموږ د مرستې لپاره به رارسېږي. په کور کې چې ما تا ته په دې باب څه ویل له خوښۍ نه دې ټوپونه وهل، اوس له دې لږ تکلیف نه دومره وویرېدې. انسان په دنیا کې د عزت او اقتدار لپاره له لویو لویو خطرناکو پړاوونو نه تېرېږي. میریا په چغه ورته وویل ته هم عجیب احمق یې، په دې توند شمال او باران کې به څوک ستا لارې څاري، هغوی به په مزه مزه په خپلو کوټو کې ناست وي. ابو داود وویل بیا هم دا ضروري ده چې د دوی تر پیرې پورې موږ همدغسې ولاړ شو. له دې نه پرته موږ هغوی په دې نشو باوري کولی چې راتښتېدلي یو او د باچا سپاهیان راپسې دي. ګاډۍ اوس د یوې غونډۍ نه د هوارې په لور راتله، ځکه خو د میریا او انجلا ژبې سره له دې چې اوس هم چې له دې خو لږ چوپې شوې او شور او زوږ یې کم شو. خپل نور ملګري را خبر کړي دا یې وویل او بیا د ګاډۍ له کړکۍ نه سر بهر ته ویست او په لاس یې ورپسې سپاهیانو ته اشاره وکړه. له دې سره یې کوچوان ته هم د ګاډۍ د ګړندي ځغلولو امر وکړ. له لږ ځنډ وروسته چې کله ګاډۍ له غونډۍ نه مخ پر زوړه شوه کوچوان چیغه کړه په دره کې مخ په زوړ اوبه زیاتې دي، د سړک نښه نه ښکاري، که اسونه وزغلو خطر لري. ابو داود وویل پام کوه خو ګاډۍ مه دروه، زه به تا ته 2 چنده بخشش درکړم. میریا او انجلا بیا په چغو اسمان پر سر واخیست. ابو داود په تسلۍ ورته ویل کوچوان بې عقله نه دی چې کښته ولاړ شو ګاډۍ به په خپله کراره شي.
ابو داود بیا له کړکۍ نه سر راویست او ورپسې سپرو ته اشاره وکړه. هغوی اسونه ورو کړل. دره لاندې د یوې والې په څېر وه، خو کوچوان د زیات بخشش په تمه پر سینه د صلیب له رسمولو وروسته اسونه په اوبو ورګډ کړل. خو له څو ګامه تلو وروسته ګاډۍ له سړک نه چپه شوه او په یوه چټکه کوچان د ګاډۍ له مخې نه د آس په شا ور ولوېد او بیا لاندې پرېوت. اسونه په ځغستا شول، خو بې له څه پیښې ګاډۍ او اسونه بیرته سړک ته ووتل. له یوې پیچومې نه په تېرېدو ګاډۍ یو پراخ میدان ته ووته. ابو داود دننه په دې نه و خبر چې ګاډۍ له کوچوانه محرومه شوې ده، خو کله چې اسونه سړک پرېښودل او په هواره میدان کې یې وځغستل، په هسکو ټیټو کې د ګاډۍ چټکې له زغم نه ووتلې. هغه کوچوان ته غږ وکړ، خو چې ځواب یې وانه ورېد. دروازه یې بیرته کړه، بهر ته یې وکتل، کوچوان نه و. مخامخ لږ وړاندې ګڼې ونې وې، د ګاډۍ په مخ کې داسې ډبرې هم وې چې د دوی د ټولو د مرګ سبب کېدای شي. شاته اسونه دومره لرې وو چې هغوی ته هم د دې بې جلبه اسونو راقابو کول ګران او ناممکن و. ناڅاپه له ځنګل نه 30-40 تنه سپاره راووتل. د برېښنا غوندې ګړندي اسونه یې ګاډۍ ته راورسول. تر ټولو مخکې په یوه مشکي آس یو نقاب اغوستونکی سپور و چې سپینه چپنه یې شمال رپوله. د مول وهلي نقاب پوش په اشاره سپرو نیزې په لاسو کې سرخولې او د تکبیر چیغې یې وهلې. په ګاډۍ پسې سپاهیانو ته ورکاږه شول. هغوی د ګاډۍ په لوري له څو غشو راویشتلو نه وروسته د اسونو جلبونه کش کړل او بیرته وګرځېدل. مول وهلي چې ګاډۍ بې کوچوانه ولیده، آس یې د ګاډۍ اسونو ته ورنږدې کړ او په هغوی یې ور ټوپ کړل. دی لا نه و سنبال شوی چې د ګاډۍ یوه عربه له یوه کمر سره ټکر شوه او ماته شوه. ګاډۍ په یو لوري چپه شول، خو مول وهلي سپاره بالاخره اسونه ودرول. له لږ ځنډ وروسته چې د مول وهلي ملګرو د ګاډۍ تعقیب کوونکي وزغلول او پریشانه کوچوان یې ورسره بندي راوست، نو هغه ماته ګاډۍ او په هغې کې په زګیروي یو مسافر ته اشاره وکړه. ویل افسوس چې ما دوی بچ نه کړی شو، زخمی شول، خو زه هیله من یم چې ژوند ته یې ګواښ نشته. په دې ګاډۍ کې دننه د دوی یو صندوق پروت دی، هغه هم راواخلئ. ابو داود د بېخودۍ له حالت نه راووت، سترګې یې وغړولې او بیا کښېنست. په خپلو وینو ککړه ټنډه یې لاس راتېر کړ او بیا یې مول وهلي او ملګرو ته په کمزوري غږ وویل ډېره مننه. بیا یې خپلو لوڼو او مېرمنې ته وکتل، وویل میریا، ربیې، انجلا. هغه یو په بل پسې 3 واړه وخوځولې. میریا زګیروی وکړ او بیا یې سترګې وغړولې، خو له وارخطایي نه یې بیرته پټې کړې. یوه شېبه وروسته یې بیا سترګې وغړولې، خپله لور یې په زوره وخوځوله. ویل انجلا، زما انجلا. د انجلا له لاندې شونډې او تندي نه وینې روانې وې. له څو ځلې زګیروي او اسویلۍ وروسته یې سترګې وغړولې او خپلې مور ته یې وکتل. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو.